سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د امریکا او د ایران د شخړو په هکله باندې خبرې کوم چې ولې ایران دومره امریکا ته مهمه هیواد دی چې هر ځل کوشش کوي چې پر ایران باندې حمله وکړي او ایران یا ناامنه کړي او په ایران کې خامخا په یو ډول نه په یو ډول ستونزې جوړې کړي چې تر څو د ایران ثبات پر صحیح ډول باندې نه واوسي. په دغه درس کې ټوله د ایران هغه جغرافیایي موقعیت تاسو ته بیانوم چې د ایران دغه موقعیت اوس د امریکا دپاره څومره خطر دی او څومره د اسیا دپاره فایده ده. دغه ټوله خبرې نن په دغه درس کې تاسو ته کوم انشاءالله چې ستاسو سره په ډېرو موضوعاتو خلاص سي. ځو درس ته ځو او ټوله کیسه به په درس کې ایران څه موده وړاندې یو پلان نشر کړلو. په دې پلان کې ایران وویله چې موږ روسیې ته لاره ورکو چې د ایران د طریقې لارې څخه ځان د هند مارکیټ ته ورسوي. هند او چین چې دی دا دوه د روسیې عمده مشتریان دي د تیلو او د ګازو. که څه هند خپل ګاز ټوله د قطر څخه پوره کوي او همداسې چین هم خپل ډیر ګاز د ترکمنستان څخه پوره کوي، خو د تیلو او د تیلو دپاره عمده مشتریان چې دی چین دی، چین او هند بلل کېږي د روسیې دپاره. روسیه مخکې په دې ډول باندې داسې پر اروپا باندې راتاوېدله او داسې راتله په سویس کانال باندې تېرېدل او ځان یې هند ته رسولو. دا لاره ډېره اوږده وه. اوس د هند چې روسیې چې کوم پلان جوړ کړی دی داسې مستقیمه راځي پر ایران باندې او ځان هند ته رسوي. دا ډېر اسانه او ډېر نږدې او د تجارت دپاره بهترینه لاره ده او دا د ایران دپاره هم ډېره ښه لاره ده، د روسیې دپاره فوق العاده لاره ده او د چین دپاره هم فوق العاده لاره ده، ځکه چې د چین چې کوم پلان دی چې پر هغه باندې په قزاقستان باندې د کوم ریل باندې چې راځي داسې پر ازبکستان باندې ترکمنستان باندې داسې راځي ایران کې تېرېږي او ځان اروپا ته رسوي. له بده مرغه افغانستان د دې نقشې څخه ایستل سوی دی، ځکه ایستل سوی دی چې زموږ حاکمان په دې 40 کاله دا جګړه چې روانه ده په افغانستان کې د جهاد په نامه باندې چې کومه وحشت روان دی، دغه ټوله جګړه په همدې ابریشم لارې په خاطر ده او د روسیې د لارې په خاطر ده چې روسیه ځان ګرمو اوبو ته ونه رسوي او چین د دې لارې څخه ځان اروپا ته ونه رسوي. یوازینۍ جګړه چې دغه 40 کاله میلیونونه انسانان په افغانستان کې شهیدان کړه، ووژل سو، کونډې رنډې، دا ټوله او څو خاین رهبران چې وه، دغه ټوله د دغه لارې په خاطر وه چې چین باید اروپا ته ونه رسېږي او روسیه باید ګرمو اوبو ته ونه رسېږي. نه دلته د خدای په خاطر باندې جهاد و، نه د اسلام په خاطر و، نه په بل شي. ټوله کیسه همدلته دا کیسه وه. اوس زموږ د احمقو رهبرانو له لاسه دغه پلان اوس هغه د ایرانیان یې غواړي په همدې ډول باندې چې قزاقستان کې دوی د قزاقستان د لارې دا اوس هم چین چې دی دا څه لري، ریل لري او داسې پر مسکو ځي او د مسکو څخه پر پولنډ باندې اوس هغه لاره بنده ده. نو چین اوس کوشش کوي چې د قزاقستان دا ریل چې دی داسې پر ازبکستان یې راتاو کړي، د ازبکستان څخه چې راتاو کړي داسې په ترکمنستان باندې، ایران باندې، همداسې یوسي اروپا ته. نو د دې نقشې دا که عملي سو او افغانستان د دې نقشې څخه وتلی دی، د ابریشم د لارې څخه وتلی دی او زموږ واخان به هم بېفایده سي. ځکه بېفایده کېږي چې د چین ټوله داسې کارخانې چې دي په دې منطقو کې دي. چین که یو پله خپل ځان ته زیربنا جوړه کړه او په دې لاره باندې ځان ته جوړ کړه، دا لاره هم امن ده او د هر لحاظه پر افغانستان باندې بهتره کېږي. نو د چین به بیا د واخان دپاره هېڅ توجه هم ونه کړي. که موږ دا واخان جوړ هم کړو نو توجه به ځکه ونه کړي چې دلته تروریستي ځالې په افغانستان کې ډېرې دي. همدغه تروریستي ځالو په امله چین هم اوس مهال زړه نښه کوي چې دلته د کوم منطقې کې چې دلته یغوریان دی، د دغه یغوریان دپاره دا لاره خلاصه چې د افغانستان د طریقې تروریستي فعالیتونه په چین کې وسي، دلته دومره زړه نښه کوي. چین زړه نښه کوي. دا پلان د چین دپاره بهترینه پلان دی او ځان دې ځای ته رسوي. او مسکو چې دی بهترینه لنډترینه لاره د هند مارکیټ ته د ایران لاره ده. اوس امریکا نهایتا کوشش کوي چې دغه پلان چې دی دا باید له منځه یوسي. روسیې ته باید اجازه ورنه کړي چې هند ته ورسېږي او چین ته باید اجازه ورنه کړي چې اروپا ته ځان ورسوي. نو له همدې امله دلته پر ایران
باندې همیشه جنګجالانو کوښښونه کړي دي تر څو ایران هغه کوم ثبات چې لري دا باید له منځه یوسي چې دغه پلان هلته عملي نسي. یو امریکایي رسنۍ څه موده وړاندې دا کارتون نشر کړو. په دې کارتون کې ښیي چې د ایران رهبر چې دی د پوتین لاس نیولی دی او د چین ولسمشر د هغه په املا کې ټکي چې او په لار یې وړي. یعنې مطلب دا دی چې د ایران رهبر چې دی د دې دوو تر کنټرول لاندې دی، د ایران د چین او د روسیې تر کنټرول لاندې دی. دلته یې بیا یو بل نښه ورکړې ده چې د ایران ملایان د چین او روسیې ولسمشران پمپ ورته ورکوي او دوی ته پرواز ورکوي، یعنې ډېرې استعمالوي. او بل نقشه چې بل کارتون چې دی هغه کارتون هم دلته تاسو ته وښیم. دا کارتون دی چې یعنې چین او روس د ایران ملایان ته وایي چې دلته په بحر کې دلته جنګجالونه ستونزې جوړې کړه تر څو دا تجارت هم بې کنټروله سي. نو دلته دا نن سبا چې دا کومه جګړه روانه ده د روس، چین او امریکا جګړه ده. دلته دغه نور کوم غریب ملکونه چې دي د اسلام په نامه وژل کیږي او هلته د عیسویت په نامه وژل کیږي، دلته د یهودیت په نامه وژل کیږي، د هندویزم په نامه وژل کیږي، چې په څه نامه باندې چې انسان وژل کیږي نن سبا وژل کیږي د همدې درې قدرتونو د امله وژل کیږي. لوبه د دې درې قدرتونو ده او غریب بیچاره بې سواده بیچاره بس لنګوټه ورته په سر کې چې ورځه جنت ته ځي او هغه هم یوازې او یوازې د دې خلکو د ګټې په خاطر باندې تمامیږي. نو تاسو دپاره همیشه زه وایم چې په دغه خبرو کې ځان مه ښکېلوئ او دا جګړه چې ده دا جګړه ډېره خطرناکه ده. اوس دلته زه تاسو ته د کیسه دا ووایم. دا د رشیا هند کوم کوریډور چې دی پر ایران باندې چې دوی غواړي تیر کړي، دا د چابهار د طریقې باندې چې کوم پلان غواړي تیر کړي، دا هغه پلان دی چې څه موده مخکې نشر سو او ایران تیره شپه اعلان کړی دی چې موږ غواړو پر ایران باندې حمله وکړو، یعنې د ایران سره جنګ وکړو، یعنې موږ آمادګي نیسو. نو تیره شپه یې لا وویل چې موږ په سوریې کې او په عراق کې د ایران چې کوم مراکز دي هغه مستقیم هدف د هدف لاندې راوړو او هغه د منځه وړو. د افغانستان موقعیت په دې ځای کې زه تاسو ته وښیم چې د افغانستان موقعیت څومره قوي موقعیت دی او ایران چې دی د مجبوریت استفاده کیږي او افغانستان د مجبوریت د لاسه ځي. اوس دلته چې راسو حول کې باید وګورو چې د روسیې د تیلو اصلي ذخایر چیرې دي. د تیلو ذخایر چې دي دغه خانتي و مانسي منطقه ده. خانتي و مانسي منطقه چې ده دغه منطقه په همدې بالکل همدا منطقه ده. دا منطقه ده. اوس دا منطقه ګوره که ایران وایم که روسیه دا کار وکړي چې مستقیمه په ریل کې ریل څخه لري قزاقستان ته، روسیه چې د قزاقستان سره وصل ده او قزاقستان بیا چې دی د ازبکستان سره وصل دی، ازبکستان د افغانستان سره وصل دی او افغانستان فقط دغه پاکستان د طریق هند ته ورسي، دا لنډترینه لاره ده. مګر اوس روسیه څه کوي؟ روسیه داسې راتېروي، په دې لاره راوړي او داسې په دې لاره تېروي. دا لاره لا هم ورته اوږده کېږي. په څه خاطر اوږده کېږي؟ چې مجبوره دی چې دا لاره اوږده سي. زموږ لا که دا 40 کاله چې دا جګړه روانه ده په همدې روانه ده چې د روس مخه د ګرمو اوبو ته ورسي او د چین مخه چې ده اروپا ته ورسوي. ټوله کیسه همدغه ده. بل دلته د اسلام په نامه باندې چې څه خبرې دي دا ټوله عوام فریبي ده، ټوله وحشت دی. زه دا نقشه لږ تاسو ته نور هم پسې دې خواته کوم. زه دا تاسو ته ښه واضح وښیم. کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې چین غواړي د قزاقستان د طریقې داسې په دې ډول باندې راسي او د ایران د طریقې ځان اروپا ته ورسوي. او زموږ واخان بهترینه لاره ده که چین د دغه ځای څخه د چین د ټوله کارخانې چې دي په دې منطقې کې دي، که چین دا خپل لاره مستقیمه داسې پر واخان باندې راوړي، دا رقم پر ایران باندې تیر کړي، هم ځان اروپا ته رسولی سي او هم ځان افریقا ته رسولی سي، هم ځان عربو ته رسولی سي او بیا د چابهار د طریقې ځان ګرمو اوبو ته هم رسولی سي. زموږ واخان بهترین موقعیت دی، ډېر کار ډېر ستراتیژیک منطقه ده په دنیا په سطح باندې
خو دا د له بده مرغه وایم چې د 40 کاله جګړه چې افغانستان پر سر روانه ده هغه د دغه واخان په خاطر باندې ده. چین نه باید دا ځای ته ورسیږي، روسیې نه باید دلته ورسیږي. که دا دوه د دغه منطقې ته ورسېدل، آسیا خپل تجارتي قدرت یې ترلاسه کوي، بیا خو اروپا او امریکا خو شی نه لري. د دنیا ټوله معدنیات چې دي په آسیا کې دي، که د دنیا ټوله معدنیات په افریقا کې دي. دا دوه کاري چې دي اوس که افریقا او آسیا خپل شتمنۍ ته باندې لاسرسی پیدا کړي، خپل فهم او دانش پیدا کړي، خپل علمیت پیدا کړي، دوی په ژوند بیا نه ځي د اروپا غلامي نه کوي. همدا اوس د افریقا په باره کې به یو ویډیو درته جوړه کړم چې د افریقا ټول هیوادونه یې اروپایانو چور کړه او ټول یې وخوړل. فرانسې وګوره، فرانسې زیاتره دلته مقبوضه کړي دي. همداسې جرمني دلته مستعمري درلودلې، انګلستان دلته مستعمري درلودلې، ټول اروپایي هیوادونه بس پرتګال دلته مستعمري درلودل. همدا مستعمري او اسپانیا مستعمري درلودل. د دې ځای څخه افریقایان بیچاره یې در په در کړه او د دې ټوله شتمنۍ وخوړل. او اروپا چې نن جوړ دی د افریقا په شتمنیو جوړ دی، اروپا چې نن جوړ دی د آسیا په شتمنۍ جوړ دی. نو زیاتره دا جګړه چې روانه ده چې ایران هم اخوندي سو، افغانستان هم اخوندي سو او دا منطقه ټوله اخوندي سوه. دغه ډلې باندې که تاسو سر خلاص سو چې دا چا جوړه کړه، څه رقم جوړه سوه، بیا دغه ټوله کیسې باندې ستاسو سر خلاصېږي. یعنې د دې ډلې دغه ډله چې پیدا سوه، ګوره فلسطین اسرائیل ته وسپارل سو، همداسې افریقایي هیوادونه زیاتره اروپایي او دې هیوادو ته مستعمري لاندې سوي. همداسې د عراق کې ګډوډیانې جوړ سوي، ایران کې ګډوډیانې جوړ سوي، افغانستان کې ګډوډیانې جوړ سوي، پاکستان کې ګډوډیانې جوړې سوي. دا منطقه ټوله یو تشنج پیدا کړ، جنجال سره مخ سوه. نو دا زه په دې په هکله باندې تاسو ته هیڅ شی نه وایم چې څه کیسه وه. فقط تاسو ته په ګوګل کې سرچ کړئ چې دا څه رقم وه د اسلام په نامه باندې دغه 40 کاله چې دا جګړه روانه ده د اسلام په نامه باندې موږ هم څه نسو ویلی. که مازې که وایي چې د اسلام په نامه باندې دغه دا جهاد نه دی، ستا په سر کې ټاپه وایي چې دا خو کفر دی. نو پښتونه افغانه خپل سر خلاص کړه. دا کومه جګړه چې پر تا باندې ده، دا جګړه نه د اسلام ده، نه د جنت او د دوزخ جګړه ده. دا جګړه د روسیې او د چین دا جګړه د روسیې، چین، امریکا او نن سبا هند هم یو قدرت جوړ شوی. د دې څلورو هیوادو جګړه ده، اقتصادي جګړه ده، د پیسو جګړه ده. ټولو کوښښ کوي چې خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړي، خو ته بدبخته استعمالیږي چې خو نه د ماښام ډوډۍ لري، نه خپل ژوند لري، ټوله ورځ کې خیرات ته ناست دی. ته دغه کلي بانډو ته ولاړ شه، وګوره چې هره ورځ کې یعنې خلک ته چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري، د لوږې خلک مري. په دې خبرو ځان سر خلاص کړئ، د دې وحشت څخه ځان وباسئ. اوس چې مازې کې خبره وکړي وایي ته د اسلامي نظام خلاف یې، ته نه پوهېږې د اسلام خلاف یې. اوس وروره ته سر خلاص کړه. دا کوم کسان چې مثلا د اسلام د رهبرانو په نامه باندې دي، ته یو دانه ماته وښایه چې هغه تېر اوسني حاکمان خو لا تر اوسه نوي دي، دغه تېر حاکمانو په هکله باندې د حکمتیار لوڼې وګوره، د حکمتیار زامن وګوره، د رباني لوڼې وګوره، د رباني زامن وګوره، د سیاف اولاده وګوره، د ماکک اولاده وګوره، د خلیلي اولاده وګوره. محمد نبي زوی چې خپل محمد نبي خان کرباغی بیچاره یې شهید کړو چې ته ولې سندرې وایې، مګر زوی یې ولاړی هغه دی د نغمې سره یې واده وکړو. چې دا عیش و عشرت ژوند یې دوی جوړ کړی دی ځانو ته، او تباه موږ ځوانان یې تباه کړو، غریب بدبخت یې تباه کړو. دا کیسه په دې جهاني لوبه باندې ځان سر خلاص کړئ، ژوند تغییر ورکړئ، خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړئ او د دغو ملایانو او د دغه خلکو خولې ته مه کښېنئ. دا ټوله شر و فساد دی، دا ټوله بدبختي ده. که دغه څه حاکمان چې دا 40 کاله دا زموږ په سر باندې راغلی دي، دا ټول د امریکا تر کنټرول لاندې دي او دا د افغانستان او د دغه منطقې د کنټرول لپاره راغلی دي. نو دا و د ایران او د دغه منطقې په هکله باندې یو معلومات چې تاسو ته نن درکړو. هیله مند یم چې دا خلاصه اوسي او ستاسو باندې زما خبرې زه نیمګړې خبرې کوم، خو دغه بیا تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ. اوس خو اوس چې مصنوعي راغلی دی،
چې موضوع ورته ورکړي هماغه موضوع په باره کې تاسو بسته کتاب هماغه لحظه لیکي درس وایي مطالعه وکړئ انشاءالله چې په مطالعې باندې ستاسو ذهنیت خلاصیږي د منطقي په حالاتو باندې سر مو خلاصیږي او دا ټوله د دنیا په لوبو باندې مو سر خلاصیږي دا و د نن ورځې ویډیو انشاءالله چې دا تاسو سره به هم کومک وکړي چې تاسو ذهنیت نور هم سي تر بیا مو په الله